د عرفات په ورځ باندې روژه نیول څرنګه دي؟ په اول باب کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عرفات د ورځې روژه دومره ثواب لري چې زه امید لرم الله تعالی ته چې د 2 کالو ګناوې په معاف کیږي. یو کال مخکې چې د عرفات نه مخکې د اتیر عرفات نه تر دغه عرفات څومره صغایر ګناوې د سړي نه شوي وي د دغه روژې په برکت تیرې معاف کیږي. یو کال راوروسته تر بل عرفات پورې د عاشورا په متعلق کې وروسته باب را روان ده. هلته د 1 کال خبره ده چې د 1 کال ګناوې خدای پاک په معاف کوي، اما د عرفات 2 کاله. اوس سوال دا واردېږي د مخکینیو ګناو د معافي خبر خو صحیح ده، ګناوې شوي دي د عرفات په ورځ روژه ونیوه تیرې ګناوې معاف، د راتلونکي خو لا شوي نه دي چې 1 کال بعد د دغه ګناه څرنګه کوي. موږ تاسو بخاري شریف کې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر کې وګ تحقیق کړی و. دلته لاندې یا دا معنا چې دغه روژې په برکت په خدای پاک دغه انسان د ګناو نه حفاظت وکړي چې چا دا روژه په اخلاص ونیوه تیرې ګناوې الله معاف کړي، د آینده به خدای پاک دغه انسان ته بیا قدرت په ګناه نه ورکړي، الله به حفاظت وکړي. یوه معنا دا ده. دومه معنا دا ده چې وعده بالمغفرت ده، تیرې ګناوې خو معاف، خو د آینده مو الله وعده ورسره وکړي که آینده کې هم د تا نه څه غیر ګناوې وشي د دغه عرفات په برکت به زه هغه هم درته معاف کوم. نو دلته د عرفات ورځې د روژې فضیلت ذکر شو چې لوی ثواب لري، تقریبا د 2 کالو د ګناوې الله تعالی په معاف کوي. دا بل باب کې بیا د عرفات ورځې روژه په عرفات کې ناروا. یو عامه دنیا خلک دي هغه به د عرفات ورځې روژه نیسي، ثواب ده. یو حاجان دي چې عرفات کې وي هغه به هم روژه نیسي که نه. نو دلته حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د عرفات په ورځ د خلکو اشتباه وه چې نبی علیه السلام به روژه یې که نه. د ده مور ام الفضل ویله دا خو به زه حال معلوم کم. شودې په یو جام کې ورولېږلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه السلام دا شودې وچکلې په عام محضر کې چې ټولو خلکو ولیده چې روژه یې نه ده. نو نبی علیه السلام روژه نه ده نیولې د عرفات ورځې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه چا پوښتنه وکړه چې د عرفات ورځې روژه څنګه د حاجیانو ته؟ دو ورته ویل ما د پیغمبر علیه السلام سره حج کړی، هغه د عرفات ورځې روژه نه ونیولې. د صدیق اکبر رضی الله عنه سره مې حج کړی، هغه د عرفات ورځې روژه نه ونیولې. د حضرت عمر رضی الله عنه سره مې حج کړی، هغه روژه نه ده نیولې. د حضرت عثمان رضی الله عنه سره مې حج کړی ده، هغه د عرفات ورځې روژه نه ده نیولې. دا وروسته روایت کې زه نه نیسم، نه چاته امر په کوم چې ونیسه، نه څوک منې کوم تر نه څوک منې کوم تر. اوس نو دغه ته اشاره شوه که د عرفات په ورځ باندې روژه حاجي نیسي منع ولې ده؟ چې د هغې ورځې د عبادت نه ونوځي. په عرفات کې مقصودي دعا ده، وقوف ده په ولاړې په ناستې هم نه، ماسپښین نه تر ماښامه پورې هلته به وخت په دعا وتېروي. هر وخت خدای خپل عبادت مقرر کړی. اوس نو که یو سړي روژه نیولې، دا سړی داسې چې په وجود کې ضعیف وي، د روژې د وجې نه د عرفات میدان د لرې د آبادۍ نه اکثره وخت عربو کې ګرمي وي، تنده په سړي غالبه شوه، دعا نشي کړی. هغه چې کوم هغه وخت کې عبادت هغه عبادت نه لاړ محروم شو. روژې خو په خپل کلي کې هم نیوی شي، په خپل وطن کې هم نیول شي، خو دا د عرفات دعا خو بیا په هر وخت کې نه پیدا کېږي. نو د داسې خلکو دپاره چې بدن کې ضعف وي، روژه نیول د عرفات ورځې د دغو حاجیانو دپاره مکروه ده. د جمعې د ورځې هم یوه وجه یې دغه ده چې د جمعې په ورځ روژه نیول نه ولې نبي علیه السلام منع کړې؟ وایي چې څوک د جمعې د ورځې د عبادت نه محروم کېږي. موږ تاسو ویلي وو د جمعې دپاره تبکیر مخکې مې په یاد دي وختي نه به ځې د جمعې لمانځه ته، او موږ تاسو ویلي وو چې جمعې په ورځ باندې 1 ساعت ته چې دعا الله ته وکړي الله یې قبلوي. دا ساعت معلوم نه ده، نو دا منه ټوله ورځ چې مشغوله کړي په دعا باندې. اوس نو که سړی د جمعې په ورځ روژه نیسي، لرې ځای له بیا جومات ته راځي، دغه سفر تګ راتګ ورته مشکل کېږي، د جمعې د هغه غټ عبادت نه محروم کېږي، یا بیا دلته دعاوې نشي کړی محروم کېږي. نو د داسې خلکو دپاره د جمعې د ورځې روژه منع ده. او کنه قوي د پروانه لري. د عرفات هم دغسې ده،
که داسې حاجي چې وجود کې قوي وي برداشت کړی شي سره له روژې نه خو نورو خلکو ته چې ثواب لري ده ته هم ثواب لري خو که د دغه عبادت نه ضعیفه کېدو چې کوم د دغه ځای عبادت ده نو بیا د داسې خلکو دپاره مکروه ده روژه نیول ځکه هم حضرت ابن عمر وی نه یې زه نیسم تقلید ثبوت ته د شیخینو بلکې د دریو خلفاو سره مې هم حج کړی ګورې رسول الله خو شارع ده دا درې نورم د نبی علیه السلام هم روژه نه دی نیولې صدیق اکبر هم نه دی نیولې حضرت عمر هم نه دی نیولې حضرت عثمان هم نه دی نیولې زه هم د هغو مقلد یم بل چاته هم امر نه پکم ځکه نبی علیه السلام امر نه ده پکړی خو منع هم نه کم ځکه پی نفسي خو جایز ده ښه ورځ ده عبادت ورځ ده چې څوک یې نیوی شي توان لري نو طاقت والا سړی زه ولې منې کم نو د عرفات ورځې روژه عام خلکو دپاره خو ډېر فضیلت لري ثواب لري خو د حاجانو دپاره تفصیل داس شو چې که قوت و سره له روژې طاعت و عباداتو کې تغییر نه راتلو ده ته هم بهتره ده او که نه سړی کې ضعیفه کېدو هلته نو چې رښتیا اخلاص وي نن سبا خو خدای پاک د رحم وکړي په هر عبادت کې خو موږ دا ذکر نشته که نه حضور نشته په لمانځه کې هم چرتونه په نورو شیانو کې وي په روژه کې هم دغسې وي په حج کې هم دغسې وي په هر ځای کې هغه واقعي للهي خاص خدای د رضا دپاره چې د تصوف مطلب دغه ده چې باید د سړي زړه صفا شي چې عمل د خدای د رضا دپاره شي چې دا نه نن سبا هلته ګرځي کیمرې ورسره دي بس دغه اوس د عبادت بولي او ریکارډ جوړوي د عرفات هغه جبل رحمت هغه غونډۍ سر ته وخیږي په یوه تیږو باندې څه ملګري هلته ودرېږي دا څه ملګري بیا نور عکسونه تر باسي بیا یې سره ګوري بیا هغه نور ودرېږي بس لهو ولعب باندې دا ورځ تېرېږي په لهو ولعب اخو وخت عبادت ده د دعا ده د عجز ده د ژړا ده الله ته د زاریه ده د دغې وجې نه موږ د طریقه کې حزب اعظم جمعه کې ختمیږي د هرې ورځې موږ ځان ته وظایف کوو پکې د جمعې هفتې په ورځ ځان ته یکشنبې ځان ته خو که حاجي وای حج ته تللی و هلته په فضایلو کې ذکر کړي دي چې بهتره دا ده چې دا ټول حزب اعظم عرفات په ورځ خلاص کړي نو ورځ به ټوله په ذکر مشغوله شي په دعاو به مشغوله شي ادعیه دي دعاګانې دي د قرآن عظیم شان دعاګانې پکې راټولې دي د احادیثو دعاګانې پکې راټولې دي چې هلته بهتره دا ده چې ټول مکمل پکې وویلی شي داسې خلک شته چې ماته یو نفر د یو عالم په متعلق کې خبره وکړه و یو حج کې موږ ورسره یو ځای و د عرفات په میدان نو اکثر هلته هم داسې چې د عوام هم راټول شي د علماو ته غوږ نیسي علما یې په زوره وي د امین پوهې ځکه ښه خو چې قبلیږي عربي دعا قبلیږي وایي د ده په څنګ کې و د ماسپښین نه تر مازدیګره 3 وارې بېهوښي وکړه په دعاو کې وایي داسې ژړاوې وې داسې دعاوې وې چې دا وبه درېدو دعا به وکړه بېهوښه به شو وبلوېده بیا به مو اوبه په واچولې اوبه به وچکلې بیا به چې رابجیک شو بیا به یې په دعا بنا وکړه په ژړا به یې بنا وکړه مګر بیا 3 وارې وایي تر ماښامه پورې زه په خپله وایي ورسره وم په یوه عرفات په ورځ باندې ده بېهوښي وکړه نو چې سړي روژه مي بیا داسې په اخلاص دعا وکړی شي هر عبادت خپل محل لري نو د عرفات ورځې روژه د عامو خلکو دپاره فضیلت او د نورو خلکو دپاره د حاجانو دپاره کې تفصیل